أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب ألول بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب يا قلب لا تحزن على صحبي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستانو لرم چې راجوړ سیال ځای پرتنوي. ګران دوستانو په نوې ویډیو کې تاسو ته داسې اپلیکیشن راوړم دوستانو چې دا به تاسو موبایل ډېر کارونه درته آسان کړي. دوستان دا ډېر اهم اپلیکیشن دی، خاص کر کله چې تاسو یو موبایل اخلئ او غواړئ چې د هغې ریم صحیح کړئ، د هغې کیمره څونه ده، د هغې ریم څونه ده، حافظه څونه ده او هغه څونه انډرایډ لري. دوستانو دا ټول معلومات به تاسو دغه پروګرام درکوي. دوستانو دا ډېر یو ښایسته او اهم اپلیکیشن دوستانو زموږ ستاسو لپاره ډېر ضروري دی. نو هر څه نه مخکې دوستانو چې ویډیو شروع کوو، که چېرته تاسو زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تر څو زموږ هره نوې ویډیو ټکنالوژي په باره کې هغه ستاسو مخ ته راځي. دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دغه اپلیکیشن دوستانو به تاسو ته درښیم چې دغه اپلیکیشن دی مای انډرایډ. دا اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو پلی سټور به تاسو پیژنئ، که چېرته تاسو پلی سټور نه پیژنئ نو څنګه پروژه لري کړي دا په هر موبایل کې د ځان وي. دوستانو دا اپلیکیشن دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دا پروګرام تاسو را ډاونلوډ کړئ. دوستانو کله چې تاسو دا پروګرام را ډاونلوډ کړئ نو دا پروګرام به تاسو هیله کوي. دوستانو تاسو ته ټول اپشنونه ښیم چې دا څنګه پروګرام دی، ځکه نو تاسو خپل معلومات څنګه کولی شو. دوستانو دلته اول تاسو دلته چې د زنګون نشانه ورکړی دی دا به تاسو دوستانو په دې کې تاسو کوم برنامې نصب کړئ په موبایل کې لږ انتظار وکړئ، هغه ټول تاسو ته ښکاره کړي دوستانو چې دا برنامې ستاسو په موبایل کې نصب دي. دا تاسو نه دوستانو د هغه تاسو کوم برنامه ډیلیټ کړئ ډیلیټ کولی شئ. دویم دوستانو په دې کې چې دا آپشن دی دا د میموري کارت آپشن دا تاسو کله کلیک کړئ دوستانو دا تاسو موبایل هغه حافظه ښیي. دوستانو چې تاسو موبایل حافظه ټوله څونه دلته تاسو ته ښودلي چې 11 او دلته څونه ډکه ده دوستانو هغه دلته ښیي او څونه خالي ده نو هغه دلته ښیي او همدارنګه همداسې هم درته ښیي دوستانو تاسو وینئ چې دونه زیات خالي دی او نور ډکه. دوستانو دا ډېر یو ښایسته اپلیکیشن دی. دارنګې دې پسې چې د کال دا اپشن دی دوستانو دې کې تاسو ته ښیي چې تاسو چا ته زنګ وهلی، تاسو ته چا زنګ وهلی. دوستانو دا ټول معلومات په څونه بجې په څه ټایم دا ټول تاسو ته معلومات درکوي. دوستانو په دې پسې بل اپشن دی کیمره. دا دوستانو د کیمره اپشن چې تاسو کله دوستانو دا تاسو ته ستا د موبایل د کیمرو معلومات درکوي چې ستا شاته کیمره څو میګا پکسل ده او د موبایل مخته کیمره دا څو میګا پکسل ده. نو تاسو ګورئ دوستانو چې د موبایل شاته کیمره 12.8 میګا پکسل ده. دوستانو تاسو یې یعنې 14 میګا پکسل ده، مخته کیمره چې هغه 15 میګا پکسل ده. دوستانو نو دا د موبایل د کیمرو معلومات دارنګه ورپسې دا د انټرنیټ معلومات تاسو درکوي چې فی الحال تاسو موبایل کې انټرنیټ کولاو دی که نه دا چې نو انټرنیټ فی الحال هغه نه دی کولاو. دوستانو چې کله ډیټا وي نو تاسو ته معلومات درکوي. دپسې ورپسې د اکوز اپشن چې دوستانو په دې کې تاسو ته د موبایل سکرین سیز ښیي چې دا څومره دی. دپسې ورپسې بل اپشن دغه ریم دی. دوستانو دا ډېر اهم اپشن دی چې تاسو کله موبایل اخلئ نو باید د موبایل ریم وګورئ. که موبایل چې ریم کم وي نو هغه به تاسو پروګرامونه کاروئ نو هغه سست دي نو دا اپشن تاسو ته د موبایل ریم ښیي. تاسو دلته ګورئ دوستانو زما د موبایل ریم چې دی هغه 1.8 یعنې 2 GB ریم زما د موبایل دی. دوستانو نو په دې دریم اپشن کې دوستانو تاسو دا یې نه تاسو دا اپشن چې کله تاسو دا تاسو ته د انډرایډ سیستم ښیي چې هغه 2.0 دی او هر چې اخر سره دوستانو دا اپشن تاسو ته ګورئ چې ستاسو موبایل کم ماډل دی او په ماډل کې به کم یو دی. دا دوستانو سمسنګ موبایل دی، په سمسنګ کې به جی اب دی. دوستانو دا تاسو ته د موبایل ټول معلومات او ډیټا درکوي. دوستانو دا ډېر یو ښایسته او اهم اپلیکیشن دی، باید دا تاسو په موبایل کې ولرئ چونکې تاسو د موبایل ټول معلومات هغه تاسو ته په دې اپشن کې ښکاري. دارنګه تاسو کله موبایل اخلئ دا پروګرام تاسو په هغه کې پلی کړئ تر څو تاسو ته هغې د ریم د کیمرې د هر څه پته او معلومات وشي. دوستانو نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شي او دا ډېر یو ښایسته اپلیکیشن دی. دوستانو نو بیا درته وایم دوستانو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو د ټکنالوژۍ هر قسمه ویډیو ستاسو مخته راځي. دوستانو او دارنګه دوستانو زه غواړم چې تاسو ته د کین ماسټر په باره کې هغه
ویډیوګانې جوړې کوم د هغې کورس ته شروع کوم دوستانو. نو ډېر یو ښایسته اپلیکیشن دی که ماسټر او تاسو وینئ په دې به زه کورس شروع کوم دوستانو. نو هغه به ډېر یو ښایسته طریقې او هغه چې کومې ویډیوګانې جوړېږي دوستانو، فلمونه جوړېږي، د ټولې طریقې به تاسو څخه یم. نو هیله لرم چې دا ویډیو خوښه شوې وي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، د نور دوستانو سره شیر کړئ تر څو دغه اپلیکیشن څخه ګټه واخلي. هیله لرم د خدای په امان په مخه وتقرأ سورة الإسراء